بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 14 سپارې 5م درس دی او د الانبیا سوره چې 20مه سوره ده، 103 تر 112 آیت ورسره حتما ولولئ او قابل د یادولو ده چې دا سوره ختمه شوه، دا یا آخري درس دی. او الحج سوره چې 20مه سوره ده، نو د دې 2م آیت نه تر 5م ورسره حتما ولولئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحزنهم الفزع، نبغم جن کوي هغوی ډار، كطي السجل، مفهوم دی چې په شان د رانغښتلو د دفتر، تذهل غافل بشي، وتضع او وبغرزوي، تولاه دوستی وکړي له هغه سره، من علقة له ټوټې د وینې، من مضغة مفهوم دی چې له یوې ټوټې غوښې، ونقر او پرېږدو موږ، اشدکم قوت ستاسې ته، الى ارذل العمر په لور د بدترین عمر، مفهوم دی چې په لور د بدترین عمر. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي، دغه دی سبسکرایب، دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي، کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي، پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې، 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو په کاري، مثلا 2م درس دی، مثال دا 2م درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا د 11مه سپارې 2م درس دی او د سورة التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.